سلامونه، وخت بخیر دوستانو. یو ځل بیا خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. موږ په دا بابت کې چې کله انسان مطالعه کوئ، اول مو انسان ټول هغه نورمال ساختار مطالعه کوئ چې دې دورې ته پاراکلینیک وایي، چې انسان څنګه جوړیږي، د وینې دوران څنګه دی، عصبي سیستم څنګه دی، حجرت څه شي ده، نسج څه شي دی، ارګان او د انسان بدن. نو دا موږ اول په نورمال ډول باندې مطالعه کوو په پاراکلینیک دوره کې. بیا د هغه نه وروسته هغه کلینیک دوره ده چې کله چې انسان په نورمال ډول باندې مطالعه سي، نو بیا د هغه نه وروسته بیا هغه همراز مطالعه کېږي چې اوس نو نورمال حالت خو په نورمال حالت کې اوس مرضي څنګه موږ وپېژنو. نو د دې خبرې څخه مطلب مې څه شی دی؟ مطلب مې دا دی چې موږ د انسان هر ارګان چې مطالعه کړی، هر سیستم چې مطالعه کړی دی، هر هډوکی، هر عضله، هر حجره، هر نس چې موږ مطالعه کړی، موږ پکې کې توپیر نه دی لیدلی. ټول د یو واحد انسان جسم مطالعه شوی دی او تجربې چې شوي دي که دوا ده، هغه د همدې انسان د بدن له مخې، خو وزن اغیزه لري، عمر اغیزه لري چې په کم عمر کې موږ کمه دوا ورکو، درمل ورکو، په کم وزن کې کمه دوا ورکول شي. دا مهمه ده او په ښځینه او نارینو کې دا مهمه ده، ماشومانو غټانو کې دا مهمه ده. خو ساختار د انسان هغه څه دی چې ټول یو رقم دی. د دې خبرې مطلب مې څه شی دی؟ د دې خبرې مطلب مې دا دی چې د انسان په ساختار کې توپیر نه لري. انسان په ساختار کې دا نشته چې د امریکایي دی، د عرب دی، د اسیا افغاني دی، هر شی دی، ټول یو شی دی. خو دا انسان دی چې په خپل احمالو سره، په خپل کړنو سره ځان ته په ټولنې کې یو موقف ټاکي. ځان ته دا ټاکي چې زه د ضعیف اوسم، زه د قوي اوسم، زه د ډاکټر سم، زه د انجینر سم، زه د مسلمان سم، زه د اسلام د دایرې ووځم. او که سستی کوو هم دا زموږ پر لاس ده، ځکه چې مساوي سترګې خدای پاک دوی موږ ته راکړي، دوی بل انسان ته ورکړي دي. پازه، غوږونه، مغز، ټول هغه څه یې موږ ته مشابه او مساوي راکړي. اوس نو ته یو میموري کارت لري، ته یو فلش لري، ته یو هارډ ډیسک لري، ته پکښې کې هندي فلمونه اچوې، هغه بل پکښې کې اسلامي، ته پکښې کې موزیک اوري، بل پکښې کې قرائت اوري، بل پکښې کې تلاوت اوري. ته غواړې چې په دې کې سیاه سفید فلم واچې، بل غواړې په دې کې رنګه فلم واچې. ته غواړې چې ښه مسجد ته ولاړ سې، بل غواړې چې ښه کلیسا ته ولاړ سې. دا د انسان په اهدافو پورې تړاو لري، دا د انسان په کړنو پورې تړاو لري. خو یو شی هیر نه کړي چې انسان په ذات کې چې څنګه خدای پاک جوړ کړی هغه توپیر نه لري. یو هغه سوی شکل مسایل دي چې هغه بله مسله ده، خو په نورمال حالت کې نو څومره چې د دې مفکورې، د دې مغز څخه ښه استفاده وکړي، په ټولنه کې د باور شخصیتي، په کورنۍ کې د باور شخصیتي، او حتی په اجتماعي ژوند کې ستا موقف معلوم دی. اوس ستاسو په لاس کې ده چې په دې میموري باندې څه شي انسټالوئ، په دې سترګو باندې څه وینئ، ښه وینئ، بد وینئ. نجات پرستی، قوم پرستی، سمت پرستی د انسان په ذات کې نسته. دا موږ یو چې دې شانو ته مو لاره ورکړې ده. دا موږ یو چې په خپل کړنو سره ځان ته داسې یو څه ټاکو چې بیا وروسته خپل پلار ملامتو، خپل نیکه ملامتو، نور. دا صحیح خبره ده چې نسل مهمه دی، ولې دا هم مهمه ده چې ته د دې مفکورې څخه څه شي استفاده کوي. ځینې خلک وایي زموږ پلرونو دا کار وکړي، موږ ته دا عیب دی، موږ ته دا ښه کار دی. هسې خو پلرونه تاریخ هم جوړ کړی دی، بیا موږ څه شي کړي دي. هسې خو ځینې پلرونه ډېر غلط کارونه کړي، ولې اولادونه په ډېر ښه لاره باندې روان دي. یعنې دا پر ذات باندې مه تاوانوئ. ذات یو ساختار دی چې موږ ته خدای پاک جسم راکړی دی. د دې جسم څخه چې ته څنګه استفاده کوې. اوس نو په دې لاس باندې که ته قلم نیسې او که ته توپک نیسې، ستا په لاس کې ده. اوس نو که ته په دې کار باندې نیک کار کوې او که ته په دې کار لاس باندې قتل کوي، دا ستا په تفکر پورې تړاو لري چې تا څنګه دا روزلی دی، ته څنګه غواړې د دې څخه استفاده وکړي. نو دوستانو دا هیر نه کوي چې نورمال انسان په ساختار کې ټول یو شی دی. څېړنې که ساینس څېړنې کړي، که هره برخه د انسان په تړاو کومې څېړنې کړي دي، د انسان بدن، د انسان ساختار، د وینې تړلی سیستم،
د زړه حرکات، د زړه تپش، مغزي حجرې، عصبي سیستم، اندوکراین سیستم، ټول هغه څه چې انسانان لري هغه یو شی دی او په همدو باندې چې څېړنه شوې ده یو شی دی چې ټولنې ته وړاندې کېږي. نو ښه خبره دا ده چې موږ تاسو د دې ساختار د دې جسم څخه چې خدای پاک موږ ته راکړی داسې استفاده وکړو چې هغه زموږ آخرت او اخرت پکښې کړي. اخرت ډېره مهمه دی چې اوس موږ تاسو په دې دنیا کې لوبېږو، که ښه کوو بد کوو جواب په آخرت کې ورکوو، خو که بد عمل ترسره کوو چاته تاوان رسوو نو هغه د دې ژوند دی چې ځان ته مو هم تاوان رسولی دی او بل ته مو هم تاوان رسولی. سم پرستي، قوم پرستي، نجات پرستي دا ټول شاته پرېږدئ، د دې څه ښه استفاده وکړئ. مننه، ښه وخت ښې چارې.